السلام علیکم ټولو پښتنو مینوالو ته امید ساتم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله قدرمندو کتونکو د پی کې سټار یعنی د پښتونخوا په ستورو کې یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په دې کې مونږ ښایسته ښکلي هغه ستوري راغواړو چې د انسانیت ښېګړه کوي. نو مونږ نن راغلي یو خدمت خلق فاونډېشن ته. په هغې کې هغوی د کم کرونا وایرس مریضان چې د هغې دپاره یو اعلان کړی دی. هغه اعلان کم یو دی نو زه ستاسو ملاقات کوم د دې فاونډېشن چې کم صدر دی هغوی سره. تاسو راځئ موږ سره. کتونکو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه بهر چې زه ستاسو ملاقات به کوم د یو داسې ستوري سره چې د ډېر وخت نه هغوی د خیر ښېګړې کار کوي او د خیر ښېګړې کار یقین وکړه دا د هر چا د وس کار نه دی. نو زه وایم چې څومره هم کیږي نو دوی سره مرسته وکړئ ځکه چې دا هغه کسان دي چې څوک د خلکو ژوند بچ کوي. نو وایي څوک چې د یو انسان ژوند بچ کړي نو لکه چې د ټول انسانیت ژوند یې بچ کړو. قدرمندو کتونکو ما سره موجود دی په دې وخت کې خالد وقاص صاحب او هغوی نه به تپوس کوو چې هغوی دلته په کومه عهده باندې دي. اول خو زه هغوی ته ستړي مه شي په خیرالۍ او هرکلۍ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریه مرګر. تاسو ښه خیر دی جی. سر جی دا راته ووایي چې تاسو دلته په کوم عهده باندې کار کوئ؟ دلته زموږ ذمواري دالخدمت فاونډېشن خیبر پښتونخوا زه صدر یم او نوم ته وویلو بس خیر ښېګړې دې کارونو سره وابسته د الله په توفیق سره. ډېره زیاته مهرباني. قدرمندو کتونکو د دې یو ریلیف دی جی او هغه ریلیف باره کې زه راغلی یم چې هغه ټولې پښتونخوا ته پته ولګي او هغه د نړۍ هر ګوټ ته دغه اواز ورسي. نو د کرونا حوالې سره هم په دنیا باندې نن سبا تقریبا څه کم 200 ملکونه هغې په لپیټ کې اغوستي دي. نو زه وایم چې هغوی کم اعلان کړی دی نو د دې باره کې د تفصیل زه د خالد وقاص صاحب نه اورم. جی خالد وقاص. څنګه تاسو ذکر وکړو کرونا بس د عالمي وبا ده. جی بالکل. د یو ملک پورې او د خطې او علاقې پورې محدود نه ده. الخدمت فاونډېشن د پاکستان د ټولو لوی د خیر ښېګړې تنظیم دی، ارګنایزیشن دی، فاونډېشن دی او د پاکستان په هر ګوټ کې الحمدلله د الخدمت فاونډېشن رضاکار د هغې ټیم به موجود وي. په خیبر پښتونخوا کې دا څومره ډسټرکټ دي هغې ټولو کې الخدمت فاونډېشن دا پوره ترتیب موجود چې هلته به زموږ رضاکار به هم وي او زموږ امبولینس به هم وي، زموږ اسپتال یا یتیمخانه غوش په نوم سره یا سکول به وي، څه نه څه ترتیب به موجود وي. د اوسني وبا کې دې نه مخکې چې په پاکستان یا زموږ په دې خطه سخت وخت راغلی که زلزله 2000 باندې راغلی ده که آی ډي پیز و که سیلاب و او که هغې نه پس ته د بم دماکو په دې پېښور کې تاسو په دې میډیا کتلي د الخدمت فاونډېشن رضاکار زموږ امبولینس هم کتلي د الله په توفیق ډېر لوی رول الخدمت فاونډېشن ادا کړی دی. د پاکستان د ټول نغد په دې ترتیب سره د هیومن ریسورس یعنې انساني وسایل لحاظ سره هم او د نور کارونه سره ټول لوی اداره ده. په دې وخت کې الخدمت فاونډېشن د خپل مهم په دې صوبه کې موږ 3 حصو کې روان کړی دی. دې 3 حصو کې یو د اویرنس آګاهي ورته موږ وایو چې په هغې کې موږ سینیټایزر، صابون، ماسک، په هغې کې چې د ګلوز، په هغې کې بروشر د اویرنس لپاره بینري لګول، مساجدو صفایي کول، سپری کول، دا ټول کارونه موږ دې کې کړي دي. نو دا د خیبر پښتونخوا په 33 ډسټرکټو کې دا عمل وشو او الحمدلله په هر ځای کې یو ډېر ښه ریسپانس په دا وخت کې چې عام کس ته د حکومت اړخ نه او زموږ د ادارو اړخ نه هر چا اړخ نه دا پیغام ده چې کورونو پورې ځان محدود کړي او په کار هم ده. خلکو ته هم دا وایي چې لاسونه وینځئ، ځان صفا ساتئ، خلکو سره نسبتا یو سوشل ډسټنس ورته هم لږ ډسټنس برابر کړو یو سوشل ډسټنس به ساتو، باډي ټچ خبره هم موږ وکړه چې دا دې نه وي. نو په دې پوره مهم کې دا ځای پسې دا خبره الخدمت فاونډېشن رضاکار ورسو خلک محدود هم شو کورونو پورې، خو زموږ والنټیرو ته موږ چې نه دا اوس د کور نه د وتو وخت یې موږ دپاره خپل حفاظتي څه اقدامات کیدای شي به موږ کوو، خو د خلکو د مدد دپاره او د خلکو سره مرستیا دپاره به په دې وخت کې چې موږ څنګه مخکې وختونو کې راوتو په زلزلو کې په دماکو کې
په سیلابونو کې داسې په دې وبا کې مونږ خپل رضاکارو ته په دې په خیبر پښتونخوا کې مونږ سره 7200 نه زیات رجسټرډ والنټیر دي رضاکار دي او دا په هر ډسټرکټ کې دي داسې زموږ 91 ایمبولینس دي یعنی 9 کم سل شو په پښتو کې به داسې وایي دا ټول ایمبولینس په مختلف ډسټرکټو کې د خدمت لپاره حکومت تم دا ووي چې وزیر صحت سره ملاقات شو نور حکومت افیشل ته چې زموږ څومره هسپتالونه 23 هسپتالونه زموږ په صوبه کې او څنګه زموږ اغوچونه دي 5 اغوش دي یعنی ارفنیج یتیمخانې دي نور سکولونه دي نه علاوه دا حکومت ته افر کړ چې دا پوره انفراستراکچر دا تاسو کم ځای کې حکومت د عوامو د ښېګړې لپاره د ریلیف لپاره استعمالول غواړي الخدمت فاونډېشن په دا وخت کې حکومت سره عوامو سره په یو پیج ولاړ دي هیڅ قسمه زموږ په دې معامله کې چا سره اختلاف نه ساتو بس چې څوک هم د خیر ښېګړې کار کوي الخدمت فاونډېشن ورته هغې کې حاضر دی نو خپل هسپتالونو ته هم بیا دې دوران کې 3 هسپتاله زموږ په دې وخت کې اوس داسې دي چې هلته موږ وینټیلیټر د کورونا پیشنټ چې کوم اخرنی سټیج کې دی شي د هغه لپاره ضروري هغه هم هلته کې نصب کړل هغې سره پیشنټ مانیټرډ کوم اکوپمنټ کېدای شي هغه هم هغه ځای کې د هغې انسټالیشن وکړو او هغه هم بالکل تیار ساتي د پېښور په مردانو په 400 کې که حکومت غواړي او دغه ځینه دا کورنټاین کوي یا ایسولیشن وارډ دې ډکلیر کوي د پیشنټ لپاره نو الخدمت فاونډېشن هسې خو موږ ټولې ادارې افر کړي دي خو سټپ بای سټپ ورته موږ دا وایو دې نه علاوه باجوړ کې زموږ هسپتال دی مومند ایجنسۍ کې هسپتال دی خیبر ایجنسۍ کې هسپتال دی یا ضلع کې اوس خو ایجنسیانې نه دي چترال کې دی په اپر دیر کې په لور دیر کې شو په کوهاټ کې شو په ډیر خان کې هغه شو داسې مختلف ادارې ټوله صوبه کې نوخار کې نو دا حکومت ته افر کړي دي نو دا دویم زموږ فیز و چې د ادارو دغه حکومت ته مخې ته وړاندې کړي او دریم زموږ بیا فوډ پیکیجز دی هغې کې موږ په ترجیحي بنیاد باندې هغه کلي چې کوم کلي چې دی سیل دي لاکډاون یوازې نه سیل شوي دي چې هلته پیشنټ پازیټیو پیشنټ د کورونا وایرس راوتي دي او بیا حکومت سیل کړي دي نو هغې ته په ترجیحي بنیاد باندې موږ خشک راشن هغه هلته سپلای کول او هغه فراهم کول زموږ والنټیر هغه رسک واخیستو هغه چې منګا د مردان کلی شو دقسې په 400 کې چپقدر کې څه کیس و دقسې په بونیر کې 2 کلي دي په اپر دیر کې دي په لوړ دیر کې یو کلی په نوخار کې صوبې په کومو ځایانو کې چې دا راوتي حکومت حاصل کړي دي نو هلته کې موږ د رضاکارو ته چې دوی ته خوراک ورسوو دا فرست پرایورټي دویم چې دی موږ بیا دا چلو کړو چې د کورونا پیشنټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د ټول لومړنی کوم سنټر دی پولیس سروسز هسپتال پېښور سیکرټریټ کې دوی موږ ته ریکویسټ وکړو چې موږ ته د دې دلته کوم څومره پیشنټ دي د هغې یو اټنډنس دی د خوراک ایشو د تیار خوراک کجل خدمت دا موږ ته دغه کې په کول د هغوی چې یو پیشنټ باندې زموږ د پر ډے 500 روپۍ د خوراک خرچه راځي هغه بل زموږ ایم ایس سره ډاکټر فخرالدین صاحب سره میټینګ وشو الحمدلله الخدمت فاونډېشن د هغې 3 وخته خوراک د ټول پیشنټ څومره د هغې اټنډنس دی هغه په خپله ذمه واخیستو او هغوی ته اوس سهار غرمه ماښام زموږ د آفس نه ورته خوراک ځي تیار خوراک او سټنډرډ خوراک هم هغه ته رسوه دا یو بل زموږ پرایورټي ده چې کوم ځای کې کرنټینا دي یا کورنټاین پیشنټ دي هغوی ته د موږ خوراک فرهمي یقیني کړو تیار خوراک دریم چې کوم ډیلی ویجز باندې خلک دي نو خپلو ضلعو ته هم د عادي صوبایي افس نه موږ نه ډیل کوو هر ضلعې ته مو وایي چې اوس ماډل دا دی ګوره چې مخکې به کلته افت یا سیلاب راغو نو به یو علاقه کې نو ټول پاکستان او ټولې دنیا به خیبر پښتونخوا خزر یا زموږ هغه ضلعو لکه زلزله وه نو هغه زموږ هزاره ریجن بالاکوټ او هزاره ریجن مظفر آباد افیکټ کړه نو ټولې دنیا را سره مدد کړو آی ډي پیز زموږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمه ترې متاثره وه دقسې سیلاب نو هغه هم یو مخصوص علاقه وه اوس خو ټوله دنیا کې دا مسله ده نو بار نه ډونر هغه اوس هغه رنګې نشته دی نو د پېښور خلک په پېښور کې په خپله راپاسي خلکو سره مدد کوي ماډل اوس دا دی یا د نوخار خلک په نوخار کې داسې د کلو کو حساب وري نو تاسو مثال تاسو د سوریزو نو سوریزو له سوکنو کس نه راځي یا سوکنو له سوریزو دا به خپل لوکل به خلک خپل خپل مدد اپ ته دا خیر خګړې کارونه کوي د خپل ودا بالکل هغه ماډل دی کوم په مدینه کې اسلامي ریاست نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام جوړ کړو چې مدینه ته د طائف نه یا د مکې نه یا بل ځای نه خلک نور راغلي چې بوستاون کو مدینه خپل خلک را پاسېدل او هغوی ته لاس ورکو او تعاون یې وکړو نو دا ماډل د رسول اوس هم د هغې په ناول ضرورت دی والخدمت فاونډېشن خپل ضلعو ته وایي چې اوس خپله ضلع به خپل ځان له خپله وسایل پیدا کوي او د عوامو کې دا شعور چې ګوره ستا په محله کې که څوک وږي وده کېږي نو د هغه به تا باندې یو حق دی بهرحال چې تا هغه سره تعاون کړه ته کټۍ پخې لږه زیاته پخه کړه چې د هغه هم پکې څه وشي ځان له کیلو چینی اخلي نو که وس دي نو خیر لږ یو کیلو زیات واخله په دې سوچ سره به دا یو بل په کار راځو بهر په انتظار دی نه یو نو دا الخدمت فاونډېشن په دې ټولو څیزونو کار کوي
ډېر زیاتې مهرباني او سرجي یو بل تپوس درنه دا کومه چې تر اوسه پورې تاسو په پښتونخوا کې یا په پېښور کې کومو ښارونو ته تاسو دغه ډونیشن ورکړي؟ ټولو ضلعو کې مې کړی دي او که ته نه ما تپوس کې ټانک کې مونږ د هغه ځای کې د آګاهي مهم دي نه علاوه سینیټایزر او ماسک او ګلوز او دې سره نور څه کېدی شي دا ټولو ضلعو کې په جنوبي وزیرستان کې هم کړی، شمالي وزیر خان، دې اړخ بیا اپر چترال، لور چترال، دې بل اړخ ته شانګله، دې بل اړخ ته هزاره ټول ریجن. نو یو ځای هم الحمدلله چې هر ځای کې زموږ سټرکچر شته، تنظیم دی، دالخدمت فاونډېشن والنټیر دی، نو یو ځای هم د خپل وس نه دی پاتې شوی چې هغه ځای کې به موږ سرګرمي نه کړي، څه نه څه اکټیویټي هم کړي دي او روان دي، اوس هم پورې لګیا دي. دا کوو انشاءالله. سرجي ډېرې بښنې سره زه یم که ستاسو پام د سټوډزو اړخ ته وشو نو ډېر زیات بخي. ما څنګه ذکر وکړو که نه زما په خبرو کې هم تاسو ته خبر میلاو شي چې اوس ماډل دا دی چې سوړیزو سره یا مسیزو سره یا سوکنو دا ټول موږ د یو لیکي هغه ځای سره هم چې څه تعاون ممکن وي، خو لکه اوس دا دی چې سوړیزو بالا کس هم سوړیزو پایا سره نه کوي، پایا به خپل خلک راپاسي، بالا به خپل هلکه داسې ستاسو په میډیا په ذریعه هم باندې پکار چې خلکو ته دا کنوی شي چې بی بار نه چې کوم بار به تعاون کېدو هغه بار ځان له ډیزاسټر کې دی. زه پرونی خبره ته کوم پنډۍ کې زموږ سره ډونر چې الخدمت سره به مختلف موقعو تعاون کول، ما ورته فون وکړو، ما ته وایي چې مخکې به چې دی ځکه مونږ کول چې پنډۍ به بچ وه، اوس به پنډۍ کې هم دا مسله ده، نو لہذا چې څه کېږي الخدمت به انشاءالله هغه تعاون کوي، خو ذهن د دې ته تیار کو چې زموږ خپل خلک د خپل محلې خلک به خپله سنبالو. ستاسو په کلي کې که لس ضرورتمند وي نو 15 شتمن خلک به هم وي، نو پکار چې 15 خلک دي د هغې کم از کم د لسو نه د اته خو د سنبال کړي که نه، د جناب ظلم سنبال کړو، عمران دي مو کړي او نور زموږ ملګري ټول دي وکړي. شکریه جی. ډېرې زیاتې مهرباني او څنګه چې تاسو خبره وکړه د دغې په لړ کې هغه ورځ د جانوزل دی په ځای کې غونډه وشوه، اپنی مدد آپ کے تحت په دې باندې خبره کېده. قدرمندو کتونکو خبرې ډېرې زیاتې ښکلې وې او خالد وقاص صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. شکریه جی. انشاءالله رابطه کې به څه کېږي، د نه په علاوه به هم چې یو بل سره د خیر ښېګړې په ضمن کې تعاون به هم کوو، رابطه هم ساتو. شکریه جی. زیاته مهرباني. قدرمندو کتونکو وایي څه به احساس د چا د اوښکو کې، څه به احساس د چا د اوښکو کې، چا چې په عمر کې جړلې نه وي. نو زه وایم چې د هر یو غریب درد په خپله سینه کې محسوس کوي، یقین وکړئ ستاسو به ژوند هم ښایسته شي، بل غریب سره مرسته وکړئ ستاسو به آخرت هم ښایسته شي. خپل کوربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. تلو الله په امان.